د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی زه یا زیم. زه یا زیم د پښتو په تورو کې اتم توری دی چې د نن ورځې په سبق کې به ووایو. د کتاب اتم مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غار د زه توری لیکل شوی دی. دا ګورئ دغه شی چې له کیڼې خوا نه ښۍ خوا ته ځي او بیا بیرته کیڼې خوا ته راتاویږي. دا راښیي چې زه توری داسې لیکل کیږي. د زه شکل او نوم مو وپیژندل. اوس د زه توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ زه توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ زاله او ترې لاندې ځنګل لیکل شوی دی. دا ګورئ د زاله په نوم کې یو ځلې او د ځنګل په کلمه کې هم یو ځلې د زه توری راغلی چې هر د زه توری په شنه رنګ لیکل شوی دی. زه د زاله د کلمې په سر کې د لیکل شوي زه توري غږ دی لکه زاله. تاسې ووایئ زاله. بیا ووایئ زاله. د ځنګل په کلمه کې د زه د غږ شکل په سر کې له نه توري سره یو ځای راغلی دی لکه ځنګل. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه زاله. شاباس. اوس مو چې د زه توري غږ پیدا کړ په دې هم ځان وپوهوئ چې د زه توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د زه توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم زه توری له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د ځای په کلمه کې. دریم زه توری له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د انځر په کلمه کې. څلورم زه توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د ختیځ په کلمه کې. اوس دا ګورئ زه توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ زاله او ترې لاندې ځنګل لیکل شوی دی. دا ګورئ د زاله په کلمه کې یو ځلې د زه توری په سر کې له ا توري سره یو ځای راغلی او د ځنګل په کلمه کې هم یو ځلې د زه توری په سر کې د نه له توري سره تړلی راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. ګورئ دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې زاله رسمه شوې ده. پوهیږئ چې زاله یې ولې رسمه کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د زالې انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د زاله د کلمې لیکل یاد کړئ. د زاله کلمه له 4 تورو جوړه شوې ده. زه ا لا ه توري چې سره یو ځای شي نو زاله لوستل کیږي. که زه ا لا ه توري پیوسته ولوستل شي نو زالې کلمې ته غږ نږدې کیږي. دا ګورئ د ځنګل کلمه له 4 تورو نه جوړه شوې ده. زنګله. د زاله او ځنګل په کلمو کې مو د زه توري لیکل ولیدل. اوس به د زه توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د زه کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي. لکه
دا زاله ده. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د زه توري کارونه په سره رنګ روښانه شوې ده. دا زاله ده. انځر د هېواد په ختیځ کې کیږي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر ماته وښیئ. شاباس، تا په هر هغه زه توري ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 3 ځلې د زه توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ زه توري پر سر زه توری ولیکئ چې د زه توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د زه د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د زه توري په سر کې شکل لیکو، د زه توري په منځ کې شکل لیکو، د زه توري په پای کې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. دا ځنګل دی. اجمل له ځنګله څخه انځر راوړي. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د زه توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ وویشت. په هر هغه زه توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر زه توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو زه توری د ځنګل د کلمې په سر کې د نه له توري سره یو ځای راغلی. بل زه توری د ځنګله د کلمې په سر کې د نه له توري سره تړلی راغلی دی او بل زه توری د انځر د کلمې په منځ کې د نه او ره د تورو په منځ کې راغلی دی. دا ځنګل دی. او دویمه جمله داسې ویل کیږي اجمل له ځنګله څخه انځر راوړي. اوس قلم راواخلئ، دا په سپین او زیړ رنګ چې دا ځنګل دی لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه اجمل له ځنګله څخه انځر راوړي د جملې په سر ولیکئ. دا ځنګل دی. اجمل له ځنګله څخه انځر راوړي. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا زاله ده. انځر د هېواد په ختیځ کې کیږي. دا ځنګل دی. اجمل له ځنګله څخه انځر راوړي. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر زه توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا زاله ده. انځر د هېواد په ختیځ کې کیږي. دا
گل د اجمل زنگل څخه انځر راوړي. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د ز توری لیکل شوی دی. د دې هر یو ز توري د پاسه ز توری ولیکئ. کله مو چې هر ز توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا زاله ده. انځر د هیواد په ختیځ کې کیږي. دا ځنګل دی. اجمل له ځنګله څخه انځر راوړي. بیا پام دی خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې ز توري تمرین وکړئ. د ز توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي ز تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا ځنګل دی ولیکئ او په توره کرښه انځر د هیواد په ختیځ کې کیږي ولیکئ. د ز توري یوازې شکل لیکو. د ز توري یوازې شکل لیکو. د ز توري یوازې شکل لیکو. د ز توري په سر کې شکل لیکو. د ز توري په سر کې شکل لیکو. د ز توري په منځ کې شکل لیکو. د ز توري په منځ کې شکل لیکو. د ز توري په منځ کې شکل لیکو. د ز توري په پای کې شکل لیکو. د ز توري په پای کې شکل لیکو. د ز توري په پای کې شکل لیکو. د ز توري یوازې شکل لیکو. د ز توري یوازې شکل لیکو. د ز توري یوازې شکل لیکو. د ز توري په منځ کې شکل لیکو. د ز توري په منځ کې شکل لیکو. دا زالا دا انځر د هیواد په ختیځ کې کیږي. دا ځنګل دی. اجمل له ځنګله څخه انځر راوړي. دا زالا دا
ختیز کیږي. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د ز توري شکلونه لکه ورځ، ځای، انځر، ختیځ. یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: ځاله، ځنګل، ورځ، ځای، انځر، ختیځ، هیواد، اجمل، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.